د جرګې په دې برخه کې د پی ټی ایم اروپا له کوارډیناټور ښاغلي مالک بازي صاحب څخه په خورا درنښت هیله کوو چې د سټیج مخې ته راشي او تاسو سره خپله بارزښته وینا شریکه کړي. ښاغلی مالک بازي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لار سره مخه خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا د نن په دې پرتمینه جرګه کې ناست ډیرو درنو مشرانو، سپین ږیرو، ځوانانو، سیاسي مشرانو، قومي مشرانو، اکاډمیسیونو، ځوانانو، خویندو، ستاسو د ټولو په اجازت عزیزانو، تاسو ته معلومه ده چې پر 11 اکتوبر 12 او 13 اکتوبر باندې په محکومه پښتونخوا وطن یا محکومه افغان وطن د خیبر پر تاریخي خاوره باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب زموږ د تاریخ یو داسې ستره لویه جرګه وسوله. بیا د هغه سترې تاریخي لویې جرګې چې کومې تاریخي پریکړې رالې د دې پریکړو په ملاتړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ټوله نړۍ کې د جرګو داسې یوه سلسله شروع کړله چې د دې موږ په امریکا کې وکړله، بیا د هغې بعد په جرمني کې کولن ښار کې یو ډېره ستره جرګه موږ وکړله، بیا په انګلینډ کې موږ ډېره ستره جرګه وکړه، نن په برسلز کې دا جرګه ده. که خدای کولو په راتلونکو وختونو کې به په ټکساس او کینیډا او استرالیا کې هم موږ پلانونه لرو چې هلته هم داسې مخور افغانان موږ راټول کو د خیبر قومي جرګې چې هلته کومې تاریخي پریکړې سوي دي د هغې په ملاتړ باندې د دوی نظر هم واخلو. د خیبر د جرګې ملاتړ د نړۍ چې په هر کونج کې افغانان پراته دي، پښتانه پراته دي، دوی دا ملاتړ وکړي. عزیزانو، د خیبر تاریخي جرګه د دې له مخه چې موږ هلته جرګه کوو یا د جرګې فیصله کوله غورځنګ د غورځنګ مشرانو د پنجابي استعماري ریاست لخوا په محکومه پښتونخوا وطن کې 2 پیړۍ داسې یو بد حالات، داسې یو وحشت او بربریت مسلط سو زموږ پر خلکو باندې چې په لکونو انسانان، موږ تر 1 لک زیات انسانان زموږ د ووژل سول. د دې له څنګه موږ په لکونو زموږ کورونه برباد سوي دي، زموږ ښارونه وران کړي دي، زموږ کاروبارونه وران کړي دي. پنجابي ریاست دغه جګړه چې د پښتنو پر سر باندې دوی مسلط کړې وه و نړیوالو ته داسې یو تاثر ورکوي چې پر موږ باندې ترهګري مسلط سوې ده، ترهګر راغلی دي. زموږ په پاکستان کې داسې یو حالت جوړ کړی دی چې 1 لک موږ پاکستانیان مړه یو. پاکستانیان نه دي مړه، هلته پښتانه مړه دي. زموږ څومره عربه تاوان سوی دی، هغه تاوان د پاکستان نه دی سوی، هغه تاوان د پښتنو سوی دی. د پښتنو مارکیټونه هلته وران سوي دي، د پښتنو کورونه وران سوي دي، د پښتنو ښارونه وران سوي دي. د پنجاب ریاست دا دعوه کوي چې په دې جنگ کې د ترهګرۍ په دې جنگ کې چې د دې جنگ تر ټولو بنیادي کردار د پنجابي ریاست لوبولی دی، د پنجاب فوجونو لوبولی دی. دوی دغه لوبه زموږ پر سر باندې وکړله و جهان ته وایي چې په دې جنګ کې ما دومره تاوانونه وکړلې، د موږ سره کومک وکړي. د دې سره پنجابي ریاست داسې یو کوشش وکړي چې و جهان ته پښتانه ترهګر ور معرفي کړي چې چیرې پښتانه دي دا ترهګر دي، دا د توپک والا خلک دي، دا د خلکو سرونه پرې کوي، دا خلک حلالوي. پنجابي ریاست دا لوبه وکړله. په دې لوبه کې تر یو حده پورې پنجابی کامیاب سو، تر یو حده پنجابی کامیاب سو. نړیوال هم موږ ته په شک په سترګه کتلې. د دې میډیا دومره د پښتنو دومره پروفایلینګ وکړي، زموږ د کلچر خلاف، زموږ د دغه په خلاف دومره نشریات وکړلې چې د هر چا وزړه ته ولوېدل چې یاره پښتانه چې دي دا خو واقعي ترهګر دي. د پښتنو حال دا و چې هغوی په خپل کور کې دننه د خپل ورور سره د دې ظلم په خلاف خبره نه سوی کولی. دوی داسې یو جبر
زموږ پر خلکو خپور کړی وو، زموږ پر دې منطقه یې خپور کړی وو چې چا به هم د دې جنګ خلاف خبره کوله، چې چا به هم د خپل مظلومیت خبره لږ په ډاګه کوله سبا ته به هغه مړو، سبا به هغه ورک وو، بله ورځ به د هغه مرګ د هغه باډۍ پر سړک پرته وه، سر به یې ور پرې کړی وو، پر دا سینه به یې ورته ایښی وو او ورته لیکلي به یې هم وو چې څوک زموږ خلاف خبره کوي یا دغه کوي، دغه انجام به دی. او ورور به یې ورته کتلی چې زما د ورور چې د کام خبره کوله، زما ورور چې دا خبرې د خپل د ځان د دفاع په خاطر کړې ده، دی په دې وجه شهید شوی دی، د خپل ورور جنازه یې نه سوی پورته کولی. دا کار د موږ سره پنجابي استعماري ریاست کړی دی. پنجابي استعماري ریاست زما په وطن کې هغه وحشت او هغه بربریت خپور کړی وو چې هغه ملګري وو چې موږ بیانوو، هغه د بیانېدو نه دي. تاسو ټولو هغه څارلی دي، تاسو ټولو په هغه خبر یاست. زموږ په مختلفو پروګرامونو کې د غورځنګ د ملګرو د مختلفو دغه تاسو دا اورېدلی دي. د غورځنګ په ټولو په غونډو کې، په جلسو کې، په جرګو کې موږ تاسو دا خبرې ټولې اورېدلې دي. زه نه غواړم چې هغه خبرې موږ ریپیټ کړو یا په هغه خبرو باندې بیا دغه وکړو، خو الله دا و چې د پښتونخوا پر وطن باندې یو رقم تیاره خپره وه. د محکومې پښتونخوا خلکو دا ارمان درلودی چې خدای زما پر ما باندې تر ابده قیامت راولي. د پنجابي سپک لاسونه زموږ و عزت ته رانږدې سوي وو، زموږ عزتونه ته د دې لاسونه را رسېدلي وو. زما خاوره مکمله خپله مستعمره ګڼلې وه، زما په خاوره کې د نړۍ ټوله ترهګر دی راوستي وو. بیا د دې ځایه په ګران افغانستان کې مداخلت کوئ، هلته افغانستان په نړوئ. د دې خلاف په دې سیمه کې هیڅ داسې قوت نسو پیدا چې د دې خلاف خبره وکړي. یوازې او یوازې د خدای یو فضل پر موږ باندې د مشر منظور احمد پښتین او د دوی څو ملګرو په شکل کې داسې خلک راله چې راپورته سو، خپل سر په لاس کې راواخستی چې تر دې ژوند موږ ته مرګ ښه دی، موږ خپل مرګ قبلوو، نه دا رقم ژوند. دی راولاړ سولې، 5 کسان په لس بدل سولې، لس په سلو، سل په زرو، زر په لکونو. نن هغه تحریک تاسو وینئ چې د نړۍ په هر کونج کې دا رقم ځوانان، دا رقم سپینږیري د غورځنګ د ملګرو په ملاتړ ولاړ دي، د پی ټي ایم په ملاتړ ولاړ دي. عزیزانو، تاسو ته معلومه ده چې دا جرګه د دې جرګې کول دا یو اسانه کار نه و. زما او ستا پر وطن باندې په آزاد وطن افغانستان کې داسې خلک مسلط کړل سوي وو چې پنجاب داسې یو تاثر ورکوي و جهان ته چې دا خو زما خپل خلک دي. زما واک اوس پر کابل هم دی چې زه څه وغواړم د کابل په حکمرانانو باندې مغه کار کولی سم، که زه وغواړم خپل بیرغ د آمو پر سیند هم درولی سم. پنجابي داسې یو تاثر ورکوي، پنجابي داسې یو تاثر ورکوي چې افغانستان خدای مکه زما 5مه صوبه ده، زما 5م ولایت دی. تاسو د دې خبرې شاهدان واست چې دلته کم نړیوالې غونډې کېدلې، د پاکستان چې کم نمایندګان راتله دوی به د افغانستان په هکله هلته خبرې کولې. دا کوشش یې داسې کوئ چې د افغانستان نمایندګي وکړي، د افغانستان پر پیسو به دې خبرې کولې، د افغانستان پر نظام به دې خبرې کولې، او خواهش یې دا و چې موږ د افغانستان نمایندګي د نړۍ په ادارو کې وکړو. په داسې یو حالت کې چې پنجابی په یو غروري حالت کې وو چې ما ټول افغان نیولی دی، دا خلک خو زما تر قبضه لاندې دي. په داسې یو حالاتو کې په داسې حکمت مطابق یو داسې لویه جرګه چې په هغه کې 1.5 ملیون افغانانو ګډون کړی و. 1.5 ملیون هغه افغانان چې د 100 کلو 110 کلو څخه محکومه پاته سوي دي، غلامان پاته سوي دي. اول د انګریز، بیا د پنجابي استعماري ریاست، د انګریز ښکېلاک په وخت، بیا د پنجابي ښکېلاک په وخت باندې چې کم ظلمونه زموږ پر خلکو سوي دي، د دې ظلمونو باوجود پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو په ډېر تدبیر باندې دا جرګه راوغوښتله.
په دې جرګه کې و ټوله نړۍ ته دا وویلې او پنجابي ریاست ته هم دا وویلې خبردار که ته داسې خواهش لرې چې هغه خلک باندې ولیدي دا چې ته نن دعوه پر کوې په محکومه پښتونخوا وطن کې زه مالک بازی زه منظور پښتون زه علي وزیر زه پلانی زه دا وایم په خیبر کې درته درېږم د 1.5 میلیون افغانانو په منځ کې درته وایم چې زه افغان یم او ټولو خلکو قرآن هم وکوي قسم هم وکوي چې موږ افغانان یو موږ په منځ کې دا د ډیورنډ کرښه دا موږ په هېڅ صورت نه منو دا ډیورنډ کرښه دا ډیورنډ کرښه موږ نسي جلا کولی د پنجابي ریاست هغه 15 کاله چې د داسې یو کوشش کړی و چې د محکومې پښتونخوا خلکو ته پاکستانیت ور انجکټ کړي مطالعه پاکستان ور انجکټ کړي دوی پاکستانیان معرفي کړي دوی پاکستانیان کړي پر دې باندې د پنجابي ریاست تر یو حده کامیابه سوی مو موږ تاسو شاهدان یو د غورځنګ د وجود له مخه د پښتونخوا هر سړي دا ولې چې یاره موږ د پاکستان خلک موږ پاکستانیان یو چې که غورځنګ رالی په 6 کلونو کې نن د محکومې پښتونخوا هر وګړی دا وایي چې زه افغان یم په ډاګه وایي چې زه افغان یم دا د غورځنګ همت و او پنجابی په دې باندې غورځنګ ته غوسه دی په دې باندې غورځنګ ته خشمېدلی دی د غورځنګ ملګري شهیدان کوي د غورځنګ ملګري نیسي چې تاسو ما پر 15 کاله خواري باندې اوبه واړولې ما 15 کاله دا کوشش کوي چې مالک پاکستانی ثابته کم ته په 15 کاله کې رالی تا مالک ته دا وروښه ولا مالک اوس نارې وایي چې زه افغان یم په دې به پنجابی خامخا غوسه کېږي د پنجابي غوسه جایزه ده لیکن زموږ دپاره اتحاد او اتفاق دا پر موږ باندې فرض دی موږ پښتانه که د لر یو که د بر یو پکار دی خامخا موږ اتحاد او اتفاق وکړو خامخا اوس وخت راغلی دی عزیزانو پښتون ژغورنې غورځنګ ډېره ښکاره خبره کوي موږ د وخت تېرې دپاره نه یو راوتلي چې وخت تر کړو لکه په 80 کلنه پاکستاني دوره کې چې هلته سیاسي ګوندونه پاته سوي دي د قامي تحریک کار به کړی نه به کړی چې هر څه سوي دي خو نن پښتون ژغورنې غورځنګ بالکل دا خبره په ډاګه کوي چې موږ میدان ته راوتلي یو موږ خامخا انقلاب راولو موږ خامخا انقلاب راولو موږ خامخا لر و بر یو افغان جوړو موږ خامخا د احمدشاه جغرافیه جوړو موږ به یو کیږو پنجابی ته به راته ګورې او هغه وخت خامخا راځي پنجابی که خدای کولو په محکومه پښتونخوا وطن کې چې ستا څومره فوجیان دي په بنګالیانو د تاسو څخه پتلونونه وایستلې موږ به که خدای کولو تاسو نه پوستکي وباسو دا وخت نږدې دی که خدای کولو عزیزانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ټول افغان باندې دا غږ کوي چې راسئ سره یو ځای سو اتفاق وکړو اتحاد وکړو یو خبره د جرګې په حواله راسه رسوله په دې جرګه کې دا جرګه موږ په داسې یو حالاتو کې وکړه چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې هلته څوک واکداران دي بیا د پنجابي استعماري ریاست داسې یو کوشش کوي چې د آزاد وطن خلک به دې جرګه کې ګډون وکړي ونه کړي داسې یو دغه یې جوړ کړي چې امکانات یې ډېر کم وو که موږ هر څه غوښته وای امکانات یې کم وو دوی پر کرښه باندې تارونه هم غورځولي وو سختیانې هم جوړې کړې ولې د نړۍ سیم خلک نه ورې لکولې خو په محکومه پښتونخوا وطن کې چې دا جرګه کېدله دا موږ تاسو ټولو ولیدله په ډېره سختي حالاتو کې وسوه موږ پر دې جرګې چې یو ډېر تاریخي اقدام و د دې جرګې قرباني موږ پی ټي ایم کوي پی ټي ایم ته دا وویل سول چې دا جرګه مه کوئ په دې جرګې باندې عاصم منیر چلیپه راکش کړې ده او یاسین منیر باره کې یو شی مشهوره دی چې پر کم شي چلیپه راکش کې بیا که هغه څوک غواړي که نه غواړي پر هغه چلیپه ده هغه بیا نه وي غورځنګ ورته وویل چې موږ به د صدر په بدل هم دا جرګه کوو دا یو تاریخي نوعیت جرګه ده موږ خامخا په تاریخ کې ځان مختورن نه ثابتوو موږ به دا جرګه کوو یو تاریخي سند به پرېږدو او هغه سند رالی اوس که هر څه کېږي د جرګې فیصلې به عملي کېږي زموږ تاسو په اتحاد او په اتفاق باندې چې کله دا جرګه وسوله مشکلات تاسو ټولو ولیدل زه پر هغه باندې نه ځم هسې اوس پر غورځنګ باندې د پنجابي ریاست لخوا یو کریک ډاون دی زموږ په تر زر زیات ملګري په شیډول 4 کې اچولي دي شیډول 4 معنا
چې د دنې هغه جنسیت یا نېشنلټیانې دا یې ځینې اخیستې دي. د دوی بینک کارډونه بند دي، د دوی نیشنل کارډونه بند دي، د دوی پاسپورټونه بند دي، د دوی پر جایدادونو باندې راکړه دکړه نشي ورکولی، دوی احتجاج نشي کولی، دوی د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته سفر نشي کولی، د دوی ګرفتاري د دوی نیول دا د پنجاب لپاره بالکل یو بلینک چک دی، دوی هر وخت ګرفتارولی شي، دوی هر وخت وژلی شي. زموږ په زرګونه ملګري یې په شیډول 4 کې اچولي دي. ملګري نن هم دا وایي چې تا خو زه په شیډول 4 کې اچولی یم، لکه ګیلمن چې سره کم سر قربان کوي، لکه سردار عارف چې سره کم سر قربان کوي، لکه عثمان الله چې سره کم سر قربان کوي. موږ به ټوله پر دې خاوره باندې، پر دې وطن باندې، د افغان پر نامه باندې خپل سرونه قربانوو، خو شاته نه درېږو، شاته نه ځو. خامخا د کام د سیالۍ دا جنګ پر مخ باندې وړو. عزیزانو، دا جرګه نن دا جرګه تاسو ډېر مشران، قبایلي مشران، سیاسي مشران، اکیډمیک شخصیات خوندي دلته راغلي یاست. موږ د دوی سره خواست دا دی چې خپلو په ویناوو کې موږ ته غورځنګ ته داسې تجاویز راکوي، زموږ سره ملګري سئ، بیا ستاسو د تجاویزو د پوره کولو دپاره عملي قدمونه وکئ. زموږ د دې جرګې مقصد هم دا دی چې پر پنجابي ریاست باندې یو رقم فشار راولو چې ته پر پښتونخوا کې په غورځنګ باندې پابندي لګوې، په بلجیم کې خو ستا پلار نسي لګولی، ته هلته ولګوه، زه دا هم دلته ما په سوونو خلک راټول کړل. ته په پښتونخوا کې پابندي ولګوه، زه په لندن کې په سوونو کسان راټولوم. ته په پښتونخوا کې پر پی ټي ایم باندې پابندي ولګوه، زه په امریکا کې خلک راټولوم، زه په کاناډا کې راټولوم. د دې جرګو وروسته به که خدای کولو د بلجیم د جرګې چې کوم منتظمین دي، د جرمني جرګه چې کومه سوې ده، د انګلینډ جرګه چې کومه سوې ده، ابراهیمي صاحب راغلی دی، دا رقم چې په امریکا کې کومه جرګه سوې ده، د دوی د منتظمین لخوا به موږ یو غونډه کوو، د دې ټولو جرګو به موږ یو پټیشن جوړو. که خدای کولو دا پټیشن به بیا د نړۍ په مختلفو تنظیمونو ته، د بشري حقوقو تنظیمونو ته، اقوام متحده یا ملګرو ملتونو ته، د امریکې و لوی لوی ادارو ته، دا رقم د یورپین و لوی لوی ادارو ته، د ټولو پښتنو افغانانو چې خارج میشت دي د دې جرګو په حواله به هلته ریفرنس ورکوو. یو ځل بیا ستاسو ټولو کور ودان ډېره مننه چې تاسو راغلي یاست. موږ به ستاسو ته غوږ یو، ستاسو تجاویز، ستاسو هدایات موږ به سر په سترګو یو. کور مو ودان، ډېره مننه. د ښاغلي ملک بازی د پی ټي ایم اروپا کوډینیټر څخه ډیره مننه.